بل مسله هغه په دې کې ده یو سړی به تور مثال د قرباني اراده لري وسو دغه څاروینه را په دې خو په نور شینه لکه سویا کدا یا بل شری بل پاغي کې کیږي کني کیږي دو قول علماء لیکلي خو لیکن راځي قول په دې کې دا دی هغه څلو اته حیوانات چې څلور جوړي دي ګډان نارینه او زنانه چيلي نارینه او زنانه غویان نارینه او زنانه وکان نارینه او زنانه اته دانی شو څلور انواع اې دین را په دې خو په نور شینو باندې نه کیږي چې کای په چيلي کوا چې کای په ګډه کوا چې کای په غوي کوا چې کای په وښ باندې کوا ځکه دا به ذکر شوی دی اگر کبا علماء به نور مسلم ذکر کړي خاص کر ابن حزم محلى شپږم جلد هم نمبر صفحه کې لیکلي دي جائز د قرباني په هر حیوان باندې چې هغه خوړل کیږي علماء به دغه جوابونه هم کړی دي بعض انسانان دا خبره ذکر کوي چې په میکه باندې قرباني کیږي کنه کیږي ځکه دا خو په قران کې موجوده نه په حدیث کې صحیح د مرعات پنځم جلد یو نمبر صفحه هغه کې تفصیلی مسله دا ذکر کړی دا چې دا د جنس د بقره نه ده او په دې باندې به یو عالم لیکلم کړی دی د شریکله افهام الجاسوس په ادله لحم الجاموس تقریبا څلور درشه دلایل راجمه کړي کوم زیاته چې انسان لکه څنګه په غوي باندې قرباني کوي د قشام په دې میکه سنډا باندې کیږي ځکه دا هغه په نوع کې ده بل مسله په دې کې دا ده چې یو څاروي دې داغه لکه کټتا یو بل څاروي به تور مثال داغه غاخونه ورژېدلې دي قرباني کیږي کنه کیږي اهل علم فرمایي راجي قوالدار چې بالکل په دې باندې قرباني کیږي وجه دا اصل په دې حیواناتو کې جواز دی ترڅو پورې چې منع نه وی راغلي مونږ چې کله د رسول الله احادیث قران صحابه کرام مطالعه کړو هم کاته نو هغه د دې منع نه کړي معنی یو سروي دی غوي دی لکه کاټتا یا به تور مثال د غاکونه لیدلې او تور باندې قرباني کې څه منعات نشته دا درې کلمه کې ملګری کې څه کوله اسی وی ویل انا کلمه ودا الله خو کنه غني ز وېزما یو مشرور یو غیر اوستو وېما ورته دا نه اخلو لري کا بل را اوسو وېما ورته چې په خپل دا ورته راولم دا وې مونډې لاړم ډېر چا غوې میرا اوسو خو کوله مې گاډي نه راکته کو دې کته کېدو په وخت کې ټس دا لکه ماته شو نو دانو لکه چې هغه سکړې دا بل ځوان په پردي لکه چې ال پی کړي و وېما ویلو چې ګوره انا ما ویلو الله مرزه ته گزار راکې اوس پرې قرباني کې کنه کې بالکل قرباني کې څو منعات کې نشته منه په نه راغلي سعید ابن مسیب هم دا خبره ذکر کړی دا سعید ابن جبیر هم دا کړی دا عطام کړی دا حسن بصری هم کړی دا ابن حزم په محلا کې دا خبره ذکر کړی دا ځکه وې دې باندې قرباني کېږي منع تراغلی نه ده قرباني په هغه وخت کې نه کېږي چې کله څاروي کې دا سلوړ شي بتونه کارا روند کارا ګډ کارا عیب او دومره خواري کو څومره خرچه ته هغه باندې وکي داغه دا بدن بالکل سرويږي نه چاغيږي دا اوس به تور مثال یو سروي دی داغه د اخر طرف ماتي یا د قشن आवाज نو باسي یا د غلان زی وچه ده یا به تور مثال د غاکونه پریوتري یا لونی غونډه خو دغه سره دام سریږي خوراک کوي څا کوي نو عون المعبود دریم جل 55 او مغنی ابن قدامه یو لسم جل 2 نمبر صفحه فقه سنت ثابت دریم جل 255 په دې ټولو کې دا خبره ذکر کړې ده چې دا جائز ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې منع کړی دا غره څلور هغه صفاتونه هغه مخکې چې مونږ ویلې اوس به تور مثال یو سروي دغه د احکر ماتي چې بالکل دنه هغه منځ ښکاری دی باندې کې کنه کېږي نو اهل علم فرمایي چې بالکل دا جائز سو منعت پکې نشه سواره هغه څلور صفاتونه نه بعض علماء دا خبر ذکر کړی دا وې کچیرته د ښکر نه ویني رواني ویني به دا ناروا ده کې ویني روان نه ویني به دا جائز خو لیکن دا صحیح نه لري پرې کې ترڅو پر چې هغه وخت دا برابرې کې بل مسله به دې کې را چيلې دي یا ګډ دي د ابتدا نه دغه د غوګونه واړ دي یا بالکل د سره پیدا شوی نه کې بګره می بازي سروي دي چې غوګونه وینا دی باندې کې کني کېږي اهل المدا خبره ذکر کړي چې بالکل ور باندې کېږي وجه دا چې شریعت دې منع نه کړي امام بهقي نه هم جلد 200 شپږه وکي د عبد الله ابن عباس نه خبره نقل کړي دا وی چې کله به تور مثال دغه د غوګونه واړی وي او یا به سره راخطرې نه نو ابن عباس دغه د ممانعت قائل نه دی بلکې خبره ور باندې کړي چې بالکل دا جایز ده یو سره به تور مثال هغه ګډه خسته لري به ورخ په د باندې بل شی لازم ده که غیر لازم مخکې مونږ ویل کې چیرته وسوا شتا او که چیرته وسنه و نبی صاحب ور باندې نشته یو سره به تور مثال هغه غوا واخسته غوي او په دې مقام کې وغواړي چې دا زنون خلک ځان سره به شریکان کم کولې شي کني شي کولې اسم منعت پکې نشته بالکل هغه ځان سره شریکولې شي کزان لا کړي وا کولې شي او که چیرته نور خلک به شریکي ام جایز ده یو سره به تور مثال قرباني سروي اخسته لري
او د قرباني مخکې د امر شو بده باندې قرض دی نو آیت دا اوس مونږه له کا قرض کې بدل ادا کو راجی قوالدار چې دا قرباني داغه نظر حقيقي نه چې کله دا نظر نه ذکر قرباني مال په هغه وخت د قرباني مال ګرځي چې کله ور باندې مونږ شهره کاغو چاړه چې سړی د مخکې د قرباني کول نه مړ شو اما که چیرته نظر کړي وا به دا جائز ده بعض خلک د قرباني نه مولانا سي دا تقسیم 3 تقسیمه کا دا د خپل بچیانو برخه او دا د خور خورلنې برخه او دا د مسکینانو نه کته ټول چاله ورکی جائز ده او کټوله ځان لپاره دې جائز ده کټوله نیمایي مسکینانو ورکی نیمایي ځان لام جائز ده کم از کم به مسکین لپاره څو ورکړي شي نور پدې کې ته اختیار منی مقصودی مسله پکې دا ده چې وینه توې کړې شي او هغه وینه تاسو یې کړ نور دا تقسیم کې ته کومه چې په دې طریقه باندې کې په هغه طریقه په هغه لکه مخکې مدام مسله ذکر کړ چې دا تقسیمات څو کوي په هغه باندې دلیل د قران او سنت به موجود نه لري مخکې مولې د مړونه یا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام منک په هر عمل کې نیت د نبی کریم علیه السلام وګورونکو زمنګ په دې ټول عملونو کې د محمد رسول الله برخه صلی الله علیه وسلم ځکه زمنګ د دین اولنې استاد دی د صحابه کرامو برخه ده خو چونګه مستقل نیت د ابو بکر رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه د علی رضی الله عنه د نور صحابونو نشو لهدا مونږ هم نکو یو سړی په تور مثال مخکې مونږ ویل چې ځل سروي اخر شپږ ځان سره نو شریکي بالکل دا جایز او منعت پدې کې نشته یو کس ته هغه قرباني نه کوم بلکې قرباني د عمل اخلم چاله ورکوم صدقه کومه په دعوت کې صدقه کومه په جهاد کې صدقه کومه په جمعات کې لګومه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې دا غلطه طریقه ده صدقه ځان لدا او قرباني کول ځان لري دې کې برخواله پاګه کې ته برخواله زکه د هر عبادت په بل کې نوتل لري پکاره یو سړی په تور مثال د شپې قرباني کوي آیا دا جایز ده کنه جایز ده د شپې د ورځې دواړو موږ له جواز شته مگر د ورځې چې تا وکړه پاګه کې څو غټي دي یو منور مسکینان ستانه داس دکړه یاد کی ذبح بل مسکینان به کې برخواله کته د شپې په دې بنیاد باندې علالي چې مسکینان به کې برخواله به شي ناروا دي ځکه ستا بخل ثابت شو مگر کستا چرته عذري د ورځې کور کې نه یا بل او تا د شپې د اعلی لکړه نو ان شاء الله به کې څه مانعت نشته بالکل د تعالی جایز ده مسله به کې شته ده یو څلوي تعالی چې په هدیه کې راوستي ته اوس اراده لري پاکي باندې قرباني وکم دا کیږي کنه کیږي علماء لیکلي دي بالکل دا جایز زکات دغه مالک نو شکل مالکی ته دغه اختیار منی چې په کومه طریقه باندې ذبح کوي خرڅي بل مسله کې بل کوي یا بل یو څړه په تور مثال قرباني دی وکړه او په خوا کې دی کافر برو دی لکه هندو سیک دله ورکول شي کنه شي ورکول نو یو ګور حربي کافر دی حربي کافر هغه چې هغه د اسلام سره بل په ټکر باندې دی دله نه زکات ورکول شي نه خرچ ور باندې کول شي نه سلام ور باندې چول شي نه د قرباني مال زکه دغه بیزتی په موږ تاسو باندې پکار ده او کستا په خوا کې سک پرو دی هندو پرو دی یا بل حربي کافر نه دی او تا مال حلال کې او اغله د صبر ان شاء الله ورولې کله سم منعت بنئ زه تحقیق بتاوا هندیا 5 جلد 300 نمبر صفحه مغنی ابن قدامه یو لسم جلد سری ولس د ټولو ذکر کړی دا اې دې سره بل مسله یو سړی په تور مثال هغه یو حیوان غلا کړی دی او تعالی معلوماتو چې دا غلا حیوان دی په دې قرباني کې کنه نه دا ناروا ده که یو سړی ځان غلا کوي دا خو بالکل به مردار ده خو که تعالی معلوماتو چې دا شی د غلا دی او زور باندې اوس قرباني کوم دا ناروا ده ځکه تا دا غسر تعاون په بدی کې وکي یو څلوي په تور مثال هغه خنثى دی معنا خوشتين نشته ختم دي قرباني قرباني کې کني کې بالکل جایز او منعت نشته یو سړی په تور مثال هغه د خوشتين اې دي سروي استعمالي نو دې کې دوه قول دي یو قول علماء دا ذکر کړی چې دا ناروا ده تقریبا په حلال سروي کې وشي نه دی یو پکې دا خوشتين دي کلمی دي بل دا خراجي قول دي جواز دي چې ستا طبيعت منی وجدادا چې په حلال سروي کې صرف وینه مستوحه حرام ده نور چې ته د استعمالي اسم منعت دي کې نشته دا استغفر خو کړه چې استعمالول شي نشي استعمالول زه په ځبه نورم د شي ذکر کو یو شړې په تور مثال هغه قرض قرباني د لپاره راخلي سو منعت ان شاء الله به نشتا چې تر څو برته ادا کول شي په شن سروي باندې قرباني کیږي کني کیږي بالکل باغی باندې کیږي یو سروي په تور مثال هغه درستنی نه پیدا شوی رستن پیژنې کنه په تور مثال ال تغوال استن لګیدل دا سو منعت په دې کې نشته بالکل دام جایز دي نورم ډیر احکامات دلړي ان شاء الله زه به بیانو خدا څه ضروری مهم مسائل و چې د قرباني سره تعلق ساتو الله رب عزت موږ تاسو باندې صحیح بصیرت رانه صلى الله عليه وسلم